19 منزل خپلواکي دلته خرڅیږي. د ښار په څلور لارې کې سلګونه ځوانان د کار لپاره راغونډ شوي وو چې څوک یې بوځي او ټوله ورځ یې ونخیځي او بیګا ته د ده او د بچو د وچې ډوډۍ پیسې په لاس کې ورکړي. دوی ته یې مزدور کار ویل. هر مزدور کار ته به چې چا د کار وویل ورمنډه به یې کړه. د نورو به هغه بختور وګاڼه. لاروي به برسري ته وویل. د دې ښار ټولو حاکمانو د خپلواکۍ نارې وهلې، خو د دوی له برکته ټول ښاریان په مزدورۍ پسې راوتلي دي. د دې ښاریانو په ادبیاتو کې مزدوري بد نوم نه و. په برسري کټ کټ وخندل. ټول حاکمان هغه څه چې وایي د هغه پر ضد کړنې کوي. ځینې ویل له فرد څخه د فرد استثمار به ورک کړو. اوس ټول ښاریان په دې پسې ځان وژني چې څوک یې استثمار کړي. دلته لویه نیکمرغي دا ده چې ښاریان د چا لپاره استثمار شي. بل ویل خلک خپلواکي ته رسوم. راغی او ولس یې د لوږې غلام کړ. هوشه چې لوږه مزدوري زیږوي. په دې څلور لارې کې راټول شوي خلک خپله یوه ورځ خپلواکي د دې لپاره پلوري چې د خپلو بچو ګېډې مړې کړي. دلته بدمرغي دا نه ده چې خلک خپله خپلواکي پلوري. تر دې لویه بدمرغي دا ده چې څوک نه پیدا کېږي چې د دوی خپلواکي ورڅخه وپیري. دا لږه ده چې له کارګر څخه مزدور جوړوي. د کارګر او مزدور توپیر دا دی چې کارګر حقوقي شخصیت لري او مزدور یې نه لري. مزدور اسباب دی او اسباب خو شخصیت او خپلواکي نشي درلودلای. ښاریان په کار پسې نه دي راوتلي، دوی مزدوري غواړي. کارګر ته د کار خاوند ورځي او مزدور کار په کار والا پسې ګرځي. سیاستوالو د مزدورانو د خپلواکۍ دروغجنې چغې ووهلې، خو د مزدورانو د ګېډو د مړولو په اړه یې هیڅ ونه ویل. د دې ښار سیاستوالو لږه نه پیژندله. دوی د ولږې د پیژندلو سواد نه درلود. په هغه ښار کې چې بې سوادان سیاست کوي، خلک یې خپله خپلواکي په بازار کې پلوري. او لاروي د ښار خلک لیدل چې لا هم په مزدورۍ پسې منډې وهي.